سلطان نورالدین زنگی. زنگی. د ستورو مزل د خپرونې او د سلطان نورالدین محمود زنگی د داستان یا ناول د خپرونې خاصو مینوالو سلامونه، مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي او د الله جل جلاله په درکړو نعمتونو به شکر ګزار یاستئ. په همدې هیله درنو لیدونکو د ستور مزل د خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څیر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو لیدونکو نن د سلطان نورالدین محمود زنگی د داستان یا ناول شپږمه برخه درورو. خو وړاندې د دې چې د شپږمې برخې د داستان یا ناول ورپرانیزو، لومړی ورځو د تیرې پنځمې برخې وروستۍ جملې دروړم چې هغه تیره برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. خو په دې هیله یم درنو لیدونکو چې ما یوازې پرې نږدئ او دا خپرونه راسره هم د نورو خپرونو په څیر تر پایه پورې واورئ. تاسې د سلطان نورالدین محمود زنگی د داستان په تیره پنځمه برخه کې اورېدلي و چې درون د صدراعظمه ولې نه، ستا خبره ماته د حکم په معنا ده. صدراعظم ورته په خندا کې وویل بیا به موصل ته د بیرته ستنېدو په وخت کې به زما سره ستا ملګرتیا ضروري وي. شیرکو هم په خندا ځواب ورکړ ولې نه، که چیرې تاسې زما د ملګرتیا ضرورت احساسوئ نو زه به ستاسې ملګرتیا د خپل ځان لپاره ویاړ وګڼم. صدراعظم د خپل وړاندیز په اړه وضاحت ورکړ او وی ویل سردار شیرکو، زه غواړم د سولې دغه خبرې چې اوس هسې په ژبه مطرح شوي د سولې د امیر تر مخه یو ځل بیا بیان کړل شي، ترڅو د دې تړون په اړه ته هم شاهد اوسې او په راتلونکي کې ترې کوم دښمن ته د ناوړه ګټې اخیستلو لاره بندوي. د اسدالدین شیرکو په غوښتنه هغه د موصل د صدراعظم زین الدین کوچک سره موصل ته واستول شو. صدراعظم د حلب او د موصل د امیرانو ترمنځ د ژمنلیک ټول شرایط همدلته په حلب کې د اوسېدو په دوران کې ولیکل. د حلب امیر نورالدین زنگی د خپل مشر ورور او د موصل د امیر سیف الدین غازی پیغام خپل کړ، په سر کې خود او دا ټول د دې خبرې اعلان و چې هغه د موصل د امیر په حیث د سیف الدین غازی منزل او مرتبه منلې ده. د بل اړخه د موصل سپهسالار شیرکو او نورالدین زنگی دواړو ته دا ډاډ ورکړی چې هغه به نورالدین زنگی د حلب د امیر په څیر په رسمیت پیژني او په دې توګه به په دوو برخو ویشل شوی دغه سلطنت بیا هم د دښمنانو په سترګو کې د یو واحد هیواد په څیر راڅرګندېږي. صدراعظم زین الدین کوچک د خپل ځان سره سردار شیرکو په دې خاطر موصل ته بوتلی و چې ترڅو د شیرکو تر مخه د حلب د امیر په اړه خبرې وکړي او شیرکو د دې خبرې گواهی ووایي چې د موصل امیر خپل کوچنی ورور امیر نورالدین زنگی د حلب د امیر په څیر په رسمیت پیژندلی دی. که رښتیا وویل شي نو نه د موصل امیر سیف الدین غازی ته او نه هم د حلب امیر نورالدین زنگی ته دا هیله وه چې دوی به د جنگ و جدل پرته یو بل ومني. درنو اوریدونکو، تاسې واورېدل چې تیره پنځمه برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. شپږمې برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو. په هغه وختو کې د زور او ځواک حکومتونه وو. که یو به امیر یا پادشاه نو د مړینې وروسته به یې مشر زوی په تخت کې ناست
او د دوو یا دوو نه زیاتو میراثخورو ترمنځ به تل تورې شرنګېدې او د ټولو ځواکمن به په تخت او واکمنۍ ولکه کوله. د امیر عمادالدین زنګي د ځایناستو لخوا هم دغسې جنګي اقدامات شوني وو چې په واسطه به یې د بیګانه مسلمانانو د وینې لختي بهېدلي وو. خو په موصل کې د زین الدین کوچک او په حلب کې د سردار شیرکو په څیر د سترې پوهې او عقل خاوندانو د خپلې پوهې او ذهانت له مخې دا مسله حل کړه او یوه پخوانۍ مقولې غلطه ثابته کړه. هغه پخوانۍ مقوله دا ده چې په یوه تیکې کې دوه توري او په یو ملک کې دوه پاچاهان نه ځایږي. خو د حلب او موصل د میرانو ترمنځ چې کومه شفاهي معاهده ترسره شوې وه هغه دومره قوي او پایدمنده ثابته شوه چې د حلب او د موصل د میرانو تر ډېرې اوږدې مودې پورې د هر ډول اختلافاتو د راپیدا کېدو مخنیوی وکړ. ترڅنګ یې سوي ریاستونو هم داسې ګڼله چې د دواړو ورونو او دواړو سلطنتونو ترمنځ دومره یو شانتوالی شتون لري چې که چیرې په یوه حمله وکړل شي نو هغه دویمې سم د لاسه مرستې ته ورسیږي. که چیرې د حلب امیر نورالدین زنګي ته دا ډاګیزه وای چې راتلونکي ورسره دومره مهربانه ده نو هغه به په هیڅ توګه د جابر د کلابندۍ په دومره بیړه نه وای ختمه کړی. که نور هیڅ هم نه وای کړی نو د جابر د کلا د حکمران ګوډ مروان څخه به ضرور دا پوښتنه کړې وای چې ولې د شهید امیر عمادالدین زنګي د دربار څخه شړل شوي غلامانو ته په خپل کلا کې ځای ورکړی دی. اسدالدین شیرکو ویلو چې د هغو خلکو څخه 2 کسان هم جهنم ته لیږلي دي خو دریم ترې په تیښته بریالی شوی دی. د کلا حاکم څخه دا پوښتنه هم شونې وه چې د امیر عمادالدین زنګي دریم قاتل چیرې دی. هغه د جابر د کلا نه پرته بلې کومې خواته تللی شي ځکه هلته د همدې کلا نه اخوا نوره آبادي نشته. خو نورالدین زنګي د جابر د کلا کلابندي په دې خاطر ختمه کړه لکه کوم څه چې په وجود پورې نښتي وي او دی ترې ځان خلاصول غواړي. هغه وخت چې د جابر د کلا کلابندي پای ته ورسېده نو ګوډ مروان هم د خوشحالۍ سا واخیسته. د امیر عمادالدین زنګي د وژلو خبر ورته په ډاګیزه توګه د خوښۍ ځای و. خو په هغو حالاتو کې چې دا پیښه ترسره شوې وه هغې د مروان په زړه کې ویره او طرحه را پیدا کړې وه. د دې نه بله بده خبره دا وه چې عمادالدین زنګي دریم شریک قاتل ته چې په کلا کې و او د ژوندانه شپې او ورځې تېرولې که څه هم مروان هغه بندي کړې وه خو د هغه د موجودیت نه انکار هم نشو کولی. مروان د ښه بخت خاوند و چې د شهید عمادالدین زنګي د زامنو ترمنځ د واک پر سر شخړه را پیدا شوه او ټول عسکري ځواکونه د نورالدین زنګي تر مشرۍ لاندې وو. هغه د مروان څخه د پوښتنې ګروېږنې پر ځای په شفاهي توګه دوستي وکړه او په ډېره بیړه بیرته حلب ته ستون شو. د جابر حکمران ګوډ مروان د دې دومره بیړې تګ څخه حیران شو او خندل هم پرې. هغه د خپلې کلا د خوندي ساتلو په خاطر یارکتش او جبار ته د خپل اړخه ډاډ ورکړی و خو هغوی د دې د ملاتړ پرته امیر عمادالدین زنګي په شهادت رسولی و او په دې ټول پلان کې د هغه نوم هم چا نه و یاد کړی. دا به د هغه خوشقسمتي نه وه نور به څه و. خو معلومه نه ده چې په هغه سهار به د ګوډ مروان حالات څه ډول و چې سهار وختي د زندانونو مشر د هغه سره د لیدنې غوښتنه وکړه. په دې وخت کې ګوډ مروان د خپلو اړتیاوو څخه فارغ شوی و چې غلام یې ورته خبر ورکړ. د نعمتونو مالکه د زندانونو ناظم حاضرېدل غواړي. د ګوډ مروان طبیعت خراب شو. ما خو هغه نه دی راغوښتی نو بیا دومره سهار وختي ولې راغلی دی؟ علي حضوره غواړي تاسو ته کوم خبر درکړي. زما د منع کولو سره سره بیا هم د حاضرۍ لپاره لاس جوړوي او عذر کوي. غلام دا خبره داسې مطرح کړه لکه د هغه لپاره چې سپارښتنه کوي. ګوډ مروان څو شېبې په فکر کې ډوب شو. بیا یې وویل ډېر ښه حاضر یې کړه.
د زندانونو مشر د منځني عمر وګړی و، مخ یې تک ژیړ تښتېدلی و، خو اوس لکه د لمدې پیشو په څیر معلومېده. د لرې څخه معلومېده چې د سر نه تر پښو پورې لړزې اخیستی دی. مروان ورته په غور سره وکتل. نامرده، څه در پېښ شوي دي چې په دې سهار وختي دلته حاضر شوې؟ د ګوډ مروان د دې سختې خبرې څخه داسې ډاګیزه شوه چې ناظم به همدا اوس بې هوشه په ځمکه را پرېوځي. خو د هغه سره راغلی غلام هغه ته لاس ورکړ او د راپرېوتو څخه یې خوندي کړ. علي جنابه، زه یوازې نامرده نه یم بلکې نمک حرام هم یم. هغه امانت چې حضرت علي ما ته سپارلی و، ما د هغه ساتنه ونه شوه کړی. ای د بقرات زویه، لفظاني مه کوه، نیغه خبره وکړه، څه در پېښ شوي دي؟ ګوډ مروان هغه دومره په سختۍ سره ورټه چې د هغه ملای ورماته کړه. تر څنګ ولاړ غلام یو ځل بیا د راپرځېدو څخه مخنیوی وکړ. د غلام لړزېدلی اواز راووت. د نعمتونو مالکه، هغه عیسوي وینځه چې بندیخانې ته دې لېږلې وه نن شپه څه وخت د زندان څخه تښتېدلې ده. ګوډ مروان د قهر نه په ځمکه ننوت. څه دې وویل؟ امروزه تښتېدلې ده؟ زه به د همدا اوس په دار وځړوم. ګوډ مروان په غوسه کې سوځېده او د کټ نه راپورته شو او په فرش باندې ودرېد. هغه خو زهرجنه مار و، د مسلمانانو حکمرانو دښمنه وه. هغې د موصل د امیر مادودین زنګي په وینو لاسونه سره کړي وو. که چیرې هغه ونه نیول شي نو د بل کوم مسلمان امیر یا وزیر په سر به د قضا دغه سیخ ورټک وهل شي. ورته زما د مخې څخه لرې شه. د زندانونو ناظم خوندي پاتې شو او هغه د چا خبره چې پښې پر سر کېښودې او په یو منډه د دغه ځایه څخه ووت او ځان یې کور ته ورسوه. هلته یې د ډاډ ساه واخیسته. هغه ته دا نه وه معلومه چې د یوې زنداني شوې ښځې څخه څومره خطرناک مار جوړېدی شي. هغه د امیر مادودین زنګي د شهادت په اړه هم اورېدلي و، خو د هغه وژونکي یې هم 2 غلامان ګڼل. په دې اړه یې د کومې ښځې نوم نه و اورېدلی. ناظم اوس د دې خبرې په اهمیت باندې فکر کاوه. په همدې وخت کې ورپسې قاصد راغی. اوس خو یې بلکل روح په وتلو کې و. هغه داسې وګڼله چې مخکې خو یې پرېښی و، خو اوس به یې د وژلو په اړه حکم کېږي. هغه په یو منډه ځان دربار ته ورسوه. هلته ټول ستر ستر سرداران ټول شوي وو. د ښار کوټوال او عسکري منصبدارانو د ناظم څخه د یمروزه د تېښتې په اړه ټول معلومات واورېدل، خو د دې معلوماتو نه مخکې کومو پایلو ته ونه رسېدل. ناظم ورته وویل چې د ده کور ته هر سهار د لرې یوه کلي ښځه د شیدو پلورونکي شیدې راوړي. نن سهار چې د کور ساتونکي ته شیدې ورکول نو د عادت له مخې په زوره زوره خبرې کولې. ناظم د هغه ځایه تېرېده چې د همدې شیدو پلورونکي څخه یې واورېدل چې د شپې په تیاره کې 2 نقاب پوښه ښځې د 4 وسلوالو ساتونکو سره یو ځای د سرحد په لور تلونکو لارو باندې خپل لاسونه ځغلول. ناظم ته څه شک پیدا شو او د شیدو پلورونکي څخه یې پوښتنې ګروېږنې وکړې، خو هغه ته په دې اړه نور څه معلومات نه وو. ناظم چې کله زندان ته ورسېد او د زندان دروازه یې پرانیسته نو ویې کتل چې په هغه ځای کې چې مروزه بندي وه خالي پروت و. د دې په کتلو سره هغه سم د لاسه دغه خبر دلته راورساوه. ګوډ مروان د ښار کوټوال ته حکم وکړ چې سم د لاسه 8 کسه سپاره د سرحد په لور ولېږي. کله چې د ښار کوټوال د سپرو د لېږلو لپاره بیرونه وت نو ناظم ورته په ډېر درنښت سره وویل: محترمه، ما هم 2 کسه سپاره د هغوی په تعقیب پسې استولي دي. ګوډ مروان ورته په ستاینکو الفاظو کې وویل: ډېر ښه کار دې کړی. 2 کسه سپاره دې استولي دي؟ ناظم په ډېر فخر سره ورته وویل: محترمه، 4 کسان مې پسې استولي دي. مروان ورته په غور سره وکتل. بیا یې ورته وویل: د ښځو سره د وسلوالو ساتونکو 2 کسان وو؟ محترمه، هغوی هم 4 وو. مروان په ډېر قهر سره د ناظم په لور وکتل.
2 ښځې او 4 ساتونکي چې سره یوځای شي ټول څو کسه جوړیږي؟ ناظم په ویره ویره وویل ټول 6 کسان. د هغه په ذهن کې لږ څه راتلل. مروان پرې سترګې وربرګې کړې. ته څومره بې عقله یې؟ د هغوی د تعقیب پسې د یوازې 4 کسان استولي دي، په داسې حال کې چې تا څرګنده کړه چې د سرحد په لور تلونکو شمېر 6 کسان دي. تا خو د هغوی 4 سپرو د مرګ پاڼه هم لاسلیک کړې ده او دغه لاسلیک ته هغوی ته ورکړی دی. د ناظم ژبه بنده شوه، د ګونګي په څېر ودرېد او مروان ته یې کتل. د کوټوال له اړخه لېږل شوي 8 کسان سپاره ماښام بیرته راستانه شول. هغوی ته د سرحده پورې نور څه ترلاسه نه شول، خو هغه سپاره وکتل چې ناظم هغه لوري ته استولي وو. د هغو سپرو څخه 2 کسان زخمیان وو او د 2 نورو لاسونه یې له ځان سره راغیستي وو. د زخمیانو څخه معلومه شوه چې هغوی د سرحد دننه ایمروزه او د هغه ملګري ګیر کړي وو، خو د ایمروزه ساتونکو په داسې سخته حمله کړې وه چې د تېښتې پرته یې بله لار نه وه پیدا کړې. په تېښته کې 2 کسه ساتونکي ووژل شول او پاتې 2 د هغوی د حلقې نه په تېښته بریالي شول. دوی د هغوی تعقیب ونه شو کړی. د لږ څه ډېر تللو وروسته هغوی د خپلو ملګرو د لاسونو په فکر کې شول. د دې لاسونو د لټون لپاره کله چې هغوی بیرته سرحد ته ورسېدل نو د هغوی یخ لاسونه لا تر اوسه همالته پراته وو. هغوی ته دا هلته هم په سرحد کې ډاګیزه شوه چې د دوی د تېښتې وروسته د عیسوي سپرو یوه ډله هغه ځای ته را رسېدلې وه. د دې ډلې سره هغه 2 کسه ښځې هم ملګرې وې چې د کومو ښځو چې د زندانونو د مشر په حکم د نیولو هڅه کېده. ګوډ مروان او د هغه وزیرانو او سردارانو په دې خبرو غور کاوه. د همدې غور او فکر نه وروسته هغوی دې پایلو ته ورسېدل چې د زندان څخه د ایمروزه د آزادولو لپاره د کوم عیسوي ریاست نه د عسکرو یوه ډله راغلې ده. اوس دا څرګنده نه ده چې دا ډله تر جابر کلا پورې رسېدلې هم وه او که یوازې 4 کسه سپاره د ایمروزه د آزادېدو لپاره راغلي وو او پاتې سپاره هلته په سرحد کې چېرته پټ شوي وو. د ایمروزه تېښتې ګوډ مروان په یوې بلې اندېښنې کې واچو. هغه په همدې فکرونو کې ډوب او ویل به او کتلی چې دښمن څومره زړور دی چې د جابر د کلا د ننه راځي او په کوم ترکیب سره به ایمروزه د قلب شوي کوټې څخه په دومره اسانتیا سره پورته کوي، په داسې حال کې چې کوټه بیرته هماسې بندوي. د دې خبرې نه ګوډ مروان ته د خپلې دفاعي کمزورتیا هم ښکاره شوه. هغه د کلا د 4 واړو دروازو ساتونکي په هماغه وخت کې تبدیل کړل. بیا یې د پوځي سردارانو سره یو ځای د کلا په دیوال یو چکر وواهه تر څو وویني چې که چیرې په کوم ځای کې په دیوال کې درز راغلی وي نو هغه ترمیم کړي. لږ چې ورنږدې شو ویې کتل چې د دیوال په یو برخه د چا د مخوکو نښې نښانې پیدا شوي دي. مروان د دیوال څخه لږ په څنګ خپل آس ودراوه او 2 کسه یې ولېږل تر څو په ځمکه باندې هم نښې نښانې را پیدا کړي. د لږ څه هڅو وروسته د دیوال څخه لږ څه لرې د یوې ونې لاندې چیرې چې ځمکه لږه څه نرمه وه د ګڼ شمېره سونو د پښو نښې نښانې را پیدا شوې او دا نښې نښانې بالکل تازه وې. ګوډ مروان داسې وانګېرله چې ایمروزه د همدغه ځایه تښتېدلې ده. د هغې 2 کسه ملګري د دې ونې لاندې درېدلي او 2 نورې په دیوال ختلي زندان ته یې ځانونه رسولي او ایمروزه یې له ځانه سره راخوشې کړي او بیا تښتېدلي دي. هغه ته دا شک را پیدا شو چې په دې سازش کې به د کلا 2 کسان هم شریک شوي وي، خو دا خبره ورته د وخت نه مخته معلومه شوه. له ځان سره یې وویل چې تر څو چې مکمل تحقیق او څېړنه نه وي شوي تر هغې به په چا د تهمات ګوته نه ږدي. ګوډ مروان د دې څېړنې او تحقیق لپاره شاوخوا ټولو عیسوي ریاستونو ته خپل جاسوسان واستول تر څو ایمروزه پیدا کړي. د تحقیقاتو په لړ کې هغه د پوره سختۍ څخه کار واخیست. پر چا چې به یې شک راته هغه به یې ونیوه او وبه یې واهه، خو د مطلب کومه خبره ترې نه راوتله. اخر هغه دغه څېړنه او تحقیقات وځنډول او داسې یې وانګېرله چې د ایمروزه په تېښته کې د جابر د کلا څوک ککړه نه دی. په جابر کلا کې هم ګڼ شمېر عیسویان آباد شوي وو، خو هیڅ داسې ثبوت نه ترلاسه کېده چې په بنسټ یې کوم عیسوي ونیول شي
او یا تر تحقیق لاندې راشي. عیسویانو هم د ګوډ مروان سره ډېرې ښې اړیکې درلودې. په دې خاطر یې د کوم ملت پرته په عیسویانو لاس نشو پورته کوی. خو په تحقیق کې تر ټوله لویه کمزوري د هغه خپله وه، او هغه دا وه چې ولې د کلا نظام دومره سس پرېښی و چې یو بیروني کس په اسانۍ سره راشي او خپل کار پای ته ورسوي او بیرته په اسانۍ سره بیرون ولاړ شي. که څه هم د امیر عمادالدین زنګي د شهادت نه وروسته د موصل په امارات کې کوم لوی درز نه و راغلی، خو بیا هم عیسویانو دا د خپل ځان لپاره ښه موقع او فرصت وګاڼه. جولسین بادشاه الیرحا ته د بیرته راستنېدو لپاره خپل ځان تیاروه. د دې نه مخته امیر زنګي داسې هوډ درلود چې په تلباشر به حمله کوي او جولسین به د تلباشر او الیرحا نه دومره لرې ځغلوي چې بیا یې د راتګ هیلې په سر کې ونه ګرځي. خو تقدیر ته نور څه منظور وو. د امیر عمادالدین زنګي په شهادت د عراق، شام، فلسطین نه اخوا د ایټالیا، فرانسې او جرمني ولسونو او حکومتونو هم پوره خوشحالي څرګنده کړې وه. هغوی ته څرګنده وه چې په موصل کې به نوی راټوکېدلی ځواک تر ډېره پورې د عراق او شام عیسوي ریاستونه په خپله ولکه کې ونه شي ساتلی. په دې خاطر د امیر عمادالدین زنګي په شهادت باندې د خوشحالۍ جشنونه لمانځل. جولسین بادشاه خو د امیر عمادالدین زنګي د شهادت د خبر د اورېدو سره سم راولاړ شو او خپل ټول توان او طاقت یې سره راټولوو ترڅو الیرحا ته بیرته ځان ورسوي. هغه په الیرحا کې امیر عمادالدین زنګي په کورنیو جنګونو کې ښکیل وکتلو او ترې د تلباشر ته وتښتېد. تلباشر ډېره ښکلې او په زړه پورې سیمه وه او د جولسین په څېر عیاش پادشاه ته د اوسېدو لپاره مناسب ځای و. خو پادشاه ته دا عیاشي ډېره قیمته تمامه شوه. د هغه په نه موجودیت کې امیر زنګي خپل ځواکونه هغه لوري ته د حملې لپاره یوړل او په کلا یې پرله پسې حملې وکړي او بالاخره د هغه ځای روسیه او جرمني مسؤلین چې د جولسین له اړخه ورته ماموریتونه سپارل شوي په ګونډو کړل او په دې توګه یې د عیسویانو تر ټولو ستر مرکز د مسلمانانو په لاسو کې پرېوت. خو جولسین اوس د الیرحا د بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل ټول توان راټولوو، خو هغه غوښتل د هرې لورې ډاډ ترلاسه کړي ترڅو په الیرحا د حملې کولو په وخت کې د خپل ماتې خوړلو ټول امکانات له منځه یوسي. د ګوډ مروان جاسوسانو هم په ټولو عیسوي ریاستونو کې خپل کار ته دوام ورکاوه. هغوی انطاکیه، یروشلم او طرابلس ریاستونه چاڼ کړي وو، خو د امروزه دره کې نه و پیدا کړی. الیرحا د مسلمانانو په لاسو کې و، خو د دې نه مخته دا سیمه د عیسویانو تر ټولو ستر مرکز و. مروان هلته هم یو جاسوس ورلېږلی و. دا جاسوس الیرحا ته ولاړ، خو کومه بریا یې ترلاسه نه شوه کړی. په دې خاطر د هغه ځایه د سورج په لور لاړو. هلته یې هم څه ترلاسه نه شو کړی او د هغه ځای بیا د تلباشر په لور روان شو. هغه د دې نه مخته هم تلباشر ته تللی و، خو اوس د دې کلا ښایست څو برابره زیات معلومېده. دلته د جولسین بادشاه اوسېده. د دې ځای جنت جوړ کړی و. هرې لوري ته عیاش او ښایسته نجونو د ځوانو هلکانو تر څنګ د سمندر د څپو په څېر څپې وهونکې تر سترګو کېدې. مشهوره ده چې د پادشاه دین او مذهب د هغه د رعیت هم وي. جولسین بادشاه ډېر عیاش پادشاه و. په الیرحا کې به د هغه د عاشۍ کیسې د هر چا په ژبه وي. کله چې د الیرحا څخه لاس پرېمنځل شو نو بیا یې الیرحا د غم د هېرولو په خاطر یې په عیاشۍ کې زیادښت راوړی و. هغه په خپله وایي چې د تلباشر دربار او شاهي محلونه یې په دې خاطر ښایسته کړي وو چې ترڅو د الیرحا د محل عیاشي پرې هیره کړي. کله چې بادشاه دومره عیاش وي نو رعایت خو به یې بیا په مکمله توګه خپل سره وي. د تلباشر هر محل او هر کوڅې شراب او جوارۍ، زنا او لواطت کې ځوانان او بوډاګان، پیغلې او بوډاګانې وربلنه کوله. د عاشقانو او عشقپالو ډلې ډلې د خپلو محبوبو تر شاوخوا ګرځېدلې. هرې لوري ته خرماستیانې وي او اخلاق او تهذیب پټه خوله ګرځېدل. یو ماښام هغه وخت چې په لوی شاهي باندې ځواني راغلې وه، په رق او پر کالیو کې
ځواني لکه د کفترې په څیر پورته پورته الوزي. په همدې وخت کې د ګوډ مروان د جاسوس سترګې په یوه ځای ونښتې. بیا یې سترګو یوه ښکلې څېره تر مخه کړه. هغه ځان ته نه وه، بلکې د هغه سره څنګ کې یوه ډېره ښایسته شوخ او شرنګه پیغله هم روانه وه. خو د جاسوس سترګې په هماغه لومړنۍ معجبینې نښتې وې او بالاخره یې یوه یخه سا واخیسته او له ځانه سره یې وویل د دې او امروزه ترمنځ د یوه ویښته په اندازه هم توپیر نشته. په ډاډ سره ویلی شم چې دا هماغه زهري مار دی چې مواصل امیر مادودین زنګي هم په خپلو زهرو واجه. او اوس معلومه نه ده چې راتلونکی ښکار به یې څوک وي. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو، تاسې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول شپږمه برخه واورېده. دا چې په راتلونکې اوومه برخه کې بیا له کومو پیښو او موضوعاتو او اسکالو سره مخ کېږو. آیا دا ښځه واقعیت سره امروزه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به په راتلونکې اوومه برخه کې ځواب شي. تر هغې پورې درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسې چې هر چې تاسې خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل، ښه وختونه ولرئ.